که د سار تړي 1000 دي د سار تړي په شمار دي. تر دې شمار لاندې د څلوېښت ټولنیز ګروپ چې د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې د بېوزلو د حقوقو د دفاع لپاره فعالیتونه پر مخ وړي. د کوز کونړ ولسوالۍ ساحوي دفتر غړي د شګیر ادبي او کلتوري ټولنې او د خیره بنسټ رئیس ولس خان شګیوال د روان فعالیتونه وستایل او په راتلونکي کې د هر راز همکاریو ژمنه ورکړه. د کونډو یتیمانو حقوقو مبارز یو داسې شخصیت چې د غریبانو د بېوزلو دپاره خپلو نه ستړه کېدونکي هلې ځلې په خپلو هغه شته وخت چې کوم د خپل قیمتي وخت ضایع کړی دی د بېوزلو په خاطر، نو موږ هغه شخصیت ته نن ستایو. د څلوېښت ټولنیز ګروپ د خوا نه انشاءالله نن ستایو، دغه ستاینلیک ورته ورکوو. انشاءالله موږ ورسره ملګري تر مرګه پورې ورملګري. موږ د دغه شخصیتونو څخه ملاتړ کوو او همیشه به یې کوو انشاءالله. څلوېښت ټولنیز ګروپ په ننګرهار ولایت کې په 1488 کال په خپلو فعالیتونو ځکه پیل وکړ چې د بېوزلو غږ بدرګه او په راتلونکي کې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي. د شګیر ادبي او کلتوري ټولنې رئیس ولس خان شګیوال د یاد ټولنیز ګروپ څخه مننه وکړه او ولس ته یې د هر راز راتلونکو همکاریو ژمنه ورکړه. د څلوېښت ټولنیز ګروپ نه بیا مننه کوم. دا موږ چې کومې هڅې کړي دي دا ډېر نیمګړې هڅې دي، ډېر کمې هڅې دي، خو دوی موږ ته ډېر دروند نظر وکړو او الله دې دې درانه لري ژوند. خو د دې نه بیا مننه کوم او زه دا ډاډ ورکوم ټولو څومره خلک چې زما د اواز اوري که انشاءالله زموږ دغه خیرا بنسټ دی، که دا کونډې یتیمان دي، که هغه مساجد دي، که مکاتب دي، که مدرسې دي، موږ چې د هغې سره څوک کوم کومک کوي او موږ په لاس باندې هغې ته ورکوو او موږ ته یې رارسوي، نو انشاءالله هغه به په صادقانه توګه باندې تسلیموم. بیا هم زه دا اطمینان ورکوم چې د دې په کومه موږ ته چې حواله کوي کومه روپۍ راځي په دې کې به وټ کټ نه راځي، وړه د خلاصه به موږ دغه مرسته کوو. بیا آینده لپاره هم زه دې ته تیار یم چې دغه مرستې زه په خپل ځای باندې خلکو ته ورسوم. د شګیر ادبي او کلتوري ټولنه چې له 1490 کال راهیسې په فعالیتونو پیل کړی دی او په لنډه موده کې ډېر خدمتونه وړاندې کړي دي. د دې لپاره چې د ولس استازي باید لا وهڅول شي. د څلوېښت ټولنیز ګروپ په غړي هم راغلي وو او د شګیر ادبي او کلتوري ټولنې رئیس ولس خان شګیوال هم وهڅاوه. د طلا بهلول د کوز کونړ خیوي ولسوالۍ شګیر فریاد.